ګران افغانانو سلامونه مینه مې ومنئ. ډېر یو ضروري او اړین او حساس پیغام لرم. هیله لرم چې زما دا ویډیو تاسو ریپلیس کړئ، خپل اکاونټو کې واچوئ، په مجموع کې وایرل کړئ او څوک که په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي زما دا پیغام ژباړه کوي تر څو نړیوال هم پوه سي پښتانه څوک دي، ځکه ډېر بد ورته معرفي سوي وو. پر موږ باندې توطیه روانه ده ګران افغانانو. باور په خدای وکړه په دې وروستیو کې یو شمیر متعصبه نژادپاله رواني ناروغان او د انسانیت دښمنان د واشنګټن د پیښې څخه ناوړه سیاسي او قومي ګټه پورته کوي او غواړي د افغانانو بخصوص د پښتون درون قام د زرګونو کلونو تاریخ، عزت، غیرت او قربانۍ د یو فرد په جرم وتړي او برابر کړي. دا یو ظالمانه توطیه ده ګران افغانانو. دوی حتی د پښتنو هنرمندان، شاعران، سیاسي او نورې مخکښې څېرې تر برید لاندې نیسي او د هغوی انځورونه د واشنګټن د پیښې عمل سره یو ځای کوي، عقدوي چلند کوي، تبصرې کوي، توهین کوي، مکمل د پښتون قام ته د وحشي او ترورست خطاب کوي. خو هغوی دا هېروي چې پښتون د ظلم خوښونکی نه بلکې د ظلم قرباني دی یارانو. پښتون د تروریزم ملاتړ نه بلکې د تروریزم په وړاندې د نړۍ تر ټولو ډېر قرباني ورکوونکی ملت دی. او نړۍ شاهده ده ګران افغانانو چې د جمهوریت په تېره شل کلنه جګړه کې چې د تروریزم په وړاندې بلل کېدله، تر ټولو ډېر د پښتنو ځوانان شهیدان شول، تر ټولو ډېر د پښتنو کورونه وران شول، تر ټولو ډېر د پښتنو وطنونه ټوټه ټوټه او پښتانه سره برباد شول. وای یارانو تاسو ولې دغه حقیقتونه خلکو ته نه وایي؟ ګران افغانانو یو غږ باید موږ او تاسو نړۍ ته پورته کړو چې پښتون د سولې، عاطفې، میلمه پالنې او د انسانیت نوم دی، نه د جرم، نه د ظلم او نه د وحشت. موږ تل د سولې لپاره ودرېدلي یو او ودرېږو. موږ تل د انسانیت نوم لوړ ساتلی او ساتو یې. موږ پښتانه انساني قوانینو ته تر ټولو ژمن انسانان پاتې سوي یو او انشاءالله پاتې کېږو به، او دا نړۍ ته ثابته خبره ده. ولې نسئ ویلی ورته؟ سل دانې ثبوتونه در وښایم. بې له شکه هېڅ فاشستي کړۍ، هېڅ فاشستي زور او ځواک نسي کولی موږ او تاسو بد معرفي کړي. خو یو شی تاسو ته ووایم، لږ ذره بیداره سئ، حقیقتونه خلکو ته ووایئ، خلکو ته وښایئ چې د نړۍ په جرمي ګراف کې تر ټولو کم جرم څه کړی همدغه پښتنو کړی ده. تر ټولو کم مجرمین چې په نړۍ کې لرو موږ پښتانه لرو، خو خولې بندې دي، نسي کولی څه ویلی نسو. خپل ځان نه دفاع وکړئ. باور په خدای وکړه زه د خپل ځان قصه کوم چې همدا اوس مې ډیپورټ کې شاید طالب به مې مړ کړي، خو قام دې بدنامه کېږي، تاریخ دې بدنامه کېږي، غرور دې د پښو لاندې کېږي. وا پښتونه را بیداره سه. زه ځان په خاطر دا ویډیو نه جوړوم، هېڅ قصه کې زه نه یم، نه مې جرم کړی او نه د قاضي نه ډارېږم، د چا قصه کې هم نه یم. زه د خپل ځان په خاطر نه وایم، خو زموږ تاریخ، زموږ افغانیت، زموږ غرور د پښو لاندې کېږي. وا افغانانو راویښ سئ، راویښ سئ، خپل ځان نه قانوني دفاع وکړئ، حقایق خلکو ته ووایئ. یو رقم سیستماتیک ستاسو قام بدنام کېږي، شاعرانو ته پاتې سئ. ډېر سیستماتیک دغه ما تاسو ته ویلي دي. داسې ورځ به راسي څوک به تاسو سره تجارت او شراکت نه کوي. ګوره ولا که د کیس قبول سي، ولا که څوک در باندې اعتبار بیا وکړي.